درنو لیدونکو السلام علیکم. تازه خبر د طالبانو د حکومت مشر معلوم شو. تر اوسه پورې نږدې هر ورځ د دې امکان وي چې طالبان د نوي حکومت اعلان وکړي او د هیواد رئیس جمهور معلوم کړي. اوس رویټرز خبري اژانس د طالبانو د راتلونکي مشر په هکله څرګندونې کړې دي چې دلته یې لنډیز راخلو. رویټرز خبري اژانس د طالبانو مهمو سرچینو خبر ورکړی چې د دوی منځ کې د حکومت مشر معلوم شوی دی. د راپور په دوام راځي چې طالب سرچینو په ډاګه کړي چې د حکومت مشر به ملا برادر او همدارنګه عباس ستانکزی او د پخواني طالب مشر زوی ملا یعقوب به د دوی د دولت د ارشاد چارواکي وي. نن ترجمې وروسته زیات امکان شته چې طالبان خپل مشر اعلان کړي او په دې سره به طالبان خپل نوی حکومت هم اعلان کړي. شاوخوا 3 اونۍ مخکې طالبانو کابل ښار ونیو او په دې سره د اشرف غني حکومت وپرځاوه او په دې توګه د طالبانو ډله واک ته ورسېده. تر اوسه پورې داخلي ټاکنې او د دولت د مشر لپاره کومه پریکړه نه ده شوې، ولې خلک همدې ته انتظار دي. د رویټرز د دې راپور په هکله چې ملا برادر د حکومت مشر دی، تر اوسه طالب سرچینو رسمي کومه تبصره نه ده کړې، ولې همداسې تمې شته ده. موده مخکې هم همداسې خبرونه خپارل شول چې ګواکې ملا برادر د بهرنیو چارو او ملا یعقوب د دفاع وزیران ټاکل شوي. نن زیات امکان شته دی چې د جمعې له لمانځه څخه وروسته د افغانستان لپاره د نوي حکومت اعلان وشي چې له دې وروسته به د حکومت له ننګونو سره هم لاس او ګریوان وي. تر اوسه دا نه دي ویل شوي چې د اسلامي حکومت او حکومت د جمهوریت او یا هم دریم حکومت ده. د حکومت د نوم لپاره هم نوم معلومات نشته، خو هم افغانان وایي چې باید نور ژر تر ژره نوی حکومت په کار پیل وکړي او د دوی ستونزې هوارې کړي. تر اوسه پورې دننه په هیواد کې د خلکو پر مخ لوی ستونزې پرتې دي چې له امله یې هیوادوال له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو طالبان وایي چې دوی به هر څه حل او خلک به هوسا ژوند وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.